क्या निकाह मुता जायज़ है, तो कहते हैं निकाह मुता हराम है। लेकिन इन्हीं से अगर पूछे कि निकाह मिस्यार जायज़ है, तो कहते हैं जनाब हाँ निकाह मिस्यार जायज़ है। और शेख सालेह अल मुंजिद इन सलफ़ी उलमा ने इसके फ़वाइद गिनवाए हैं निकाह मिस्यार के, हालांकि ये निकाह मिस्यार ये सहाबा ने नहीं किया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुहतरम ورونو دغه مفتی چې رافضي دی دا یو کلیپ کړی چې د نکاح مسیار او نکاح متعه دا خو مثال سنیان هم نکاح مسیار اجازه ورکوي سنیان دا هغه اجازه به ورکوي چې هغه الله او رسول ویلي. ګوره محترم ورونو نکاح مسیار بعض علماو اجازه ورکړي خو هغو باندې علماو رد کړی چې نه دا اجازه صحیح نه ده. نکاح مسیار څه ته ویل کېږي دې باندې ځان پوه کړي. دا دروغ ویلي چې صالح المنجد په نوم باندې یو عالم دی هغه د نکاح مسیار فضیلتونه دا کړي. تاسو ته په دې سکرین باندې به ښکاري چې هغه فضیلتونه بیان کړي که هغه علتونه بیان کړي چې ولې بعضې علماو د نکاح مسیار اجازه ورکړې. علتونه هغه دا ذکر کړي چې ګوره بعضې ښځې دي هغه بوډۍ شي مثال او نکاح دپاره څوک نه میلاویږي، یو سړی هم د هغه نفقه نشي برداشت کولی، نو هغه ورته نکاح در سره کومه خو نفقه دې نشي برداشت کولی. ښځه مو چې زه ما سره خپل مال شته دی نفقه را باندې مه کوه خو بس تا سره به زما نکاح دی یو شکل دی. ګوره نکاح دا خو صرف دا چې تا باندې زه خرچه نشم کولی ما سره پیسې نشته. یا بعضې وخت کې داسې وشي چې یوه ښځه د اوس مثال سړی دی هغه واده کوي بل خو د ښځې نه ویریږي، نو د ښځې ته وایي چې ته به د پلار په کور کې هلته به کور ته یې نه راولمه خرچه ورمانې کوم هلته یې ورمانې کومه ځکه د ښځې نه یېرېږي. نو بعضې علماو دې اجازه ورکړي. ګوره فرق ته وګورې مکه نکاح ده خو بعضې حقوق دي چې ښځه هغه نه دستبرداره کېږي نکاح ده. نو د اسلام کې بیا د متعې نکاح مو محترم ورونو متعې نکاح څه ته ویل کېږي چې یو کس به راولګېدل اسلام نه مخکې وردا نکاحګانې وي د بدل نکاحګانې وي داسې مثال خلکو به څلورو شپږو اوو کسو سره نکاحګانې کولې دا نکاحګانې وي د متعې نکاح وه. اسلام چې راغی سمدستي منع نه کړه لکه شراب چې الله قرآن کې د تدریجن منع کول دا حکم شو چې دې کې نقصان هم دی او دې کې فایدې هم شته. بیا پکې دا حکم شو چې لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى سمدستي منع نه کړه. دې کې ډېر حکمتونه دي ځکه دا بعضې خلک یو شي عادت دي ته سمدستي ورته چې دا مه کوه هغه من ډېر ګران تمامېږي نو قلاره قلاره منع کول. نو همداسې د متعې متعلق هم شریعت یو دم حکم ونه کړو. نبي صلی الله علیه وسلم بیا د خیبر په ورځ باندې منع کړه. متعه څنګه به وه دا چې یو کس هغه به راولګېدل یو زنه ته به ویل چې ما او تا 3-4 کاله زما او ستا به نکاح دې ته موقتي نکاح ویل کېږي. ګواه به پکې موجود و ښځه به پکې راضي وه نو بس دا نکاح. د شیعګانو کې دا خبره نه ده هغه کې دا ده چې لکه یوه شپه یوه ګنټه بس ما ته به ولیږو دا خو حق قضینه دا خو د هغه چې د نبوي دور کې کومه موته هغه طریقه خو نه ده. هغه هم نبي صلی الله علیه وسلم بیا منع کړه د خیبر په ورځ باندې نبي صلی الله علیه وسلم ولګېد د خرو نه یې منع وکړه او د متعې نکاح نه یې منع وکړه. نو دا وایي هلکه وایي دا شی جایز دی. نو موږ دې مفتي ته وایو چې ته خپله خور راولول که نه زه په دې نټ کې کښېنه ووایي چې لکه دا زما خور ده دا د متعې دپاره تیاره ده څوک به راشي دې ته بیا به دې موږ ومنو چې لکه ته په خپله فتوه کې صادق یې. تا خو نورو ښځو ته ایښي د شیعګانو هغه څومره راهبان چې دي که نه د نورو ښځو ته ایښي موږ به دوی ومنو چې دې خپله راشي خپله خور یې کښېنولي په دې نټ کې ووایي چې راځئ څوک متعې ته دې سره تیار دی نو بیا به موږ ومنو چې دوی واقعا د جواز قایل دي. محترم ورونو د دوی په دین کې هر څه جایز دي حتی د قوم لوط عمل پکې جایز دی. کتاب دی محترم ورونو مختصر نافع په نوم باندې دی هغه کې ویلي یجوز اتیانها لیلا ونهارا وایي جایز دی ښځې ته راتلل سهار او ماښام په فرجونو نه علاوه په څه کې په دوبرو کې ولو رضیت به بعد العقد اجازه د عقد نه وروسته که هغه راځي چې لکه بس خیر دی دوبر کې راځه دا وایي جایز دی. همداسې وایي سألت ابا عبدالله عن رجل یأتي المرأة في دبرها وایي قال لا بأس به اذا رضیت وایي هغه چې راځي نو دې کې څه خبره نشته یعنې یو ښځې ته دوبر کې راتلل چې قوم لوط عمل دی دې کې څه باک نشته. کتاب د الوسائل الشیعه 103 صفحه اووم جلد دی محترم ورونو. دوی مشهور کتابونه یې ګوره محترم داسې عامو خلکو هم دي لیکلي همداسې هم دی لیکل شوي چې یو کس دی هغه راتلل کوي ښځې ته په دوبر کې وایي دې کې هېڅ خبره نشته دا ستاسو خپل فصل دی دې ته راتلل کوئ محترم ورونو. همداسې چې سألت ابا عبدالله او اخبرني من سأله عن رجل یأتي المرأة في ذلك المواضع یو کس دی راتلل کوي خپل دغه ته ښځې ته په دوبر کې وایي دې کې سباق نشته. نو دوی په دوبر کې قوم لوط عمل حتی لیکلي دی هغه خمیني لیکلي چې یو کس خپل شهوت پرې راپوره شي د 4 کالو لوري د 4 کالو د هغې په دې ران کې د ورون کې هغه خپل ځان خالي کولی شي دا دومره ګنده دغه والا دي عقیدې والا محترم ورونو. داسې محترم ورونو دوی دا شی متعې کوي دې لپاره بیا فضیلتونه هم بیان کړي چې دا متعه خو کوو خو اصیله خبره نه ده. راځئ تاسو ته دغه بیان کو فضیلتونه. کتاب د محترم ورونو منهاج الصادقین په نوم باندې جلد
پنځم او صفحه د محترم ورونو 20 لیکي وایي من تمتع مرة واحده وایي چا چې یو ځلې متعه وکړه وایي دی به درېیمه حصه د اور نه دغه شي بچ درېیمه حصه که دویم ځل دې وکړه بیا مطلب څلور ځلې دې متعه وکړه بس جنتي ټکټ تا ته میلاو شي محترم ورونو قلاره بس متعه کوه او جنت حاصلوه دا د دوی دین دی محترم ورونو همداسې لیکي همدې کتاب دغه کې پنځم جلد او 355 صفحه کې هر یک بار متعه میکنن از آتش خلاص میشه یعنی د اور نه بخلاصیږي چې متعه دې کوله بیا چې څوک متعه کوي وایي هغه امن از شرک میبینه څوک چې متعه کوي هغه د شرک نه محفوظ کیږي دا دوی دین دی محترم ورونو همداسې وایي د معراج په شپه چې نبي علیه السلام ته نو وایي جبرائیل ورته ویلي چې ستا امت کې چې کوم متعی کوي هغه ښځو ته بخښنه شوې ده وایي النبي صلی الله علیه وسلم لما اسرع به الى السماء قال لحقني جبرائيل عليه السلام فقال يا محمد ان الله تبارك وتعالى يقول اني قد غفرت وایي ما بخښنه کړې چاته للمتمتعين في امتك من نساء ښځې چې متعی کوي ښځو ته لاره جوړه کړې چې متعی کوي ګوره ځان نه ورکوي یو شپه یو ګنټه بس تاسو ته به الله بخښنه کوي بیا ګوره محترمونو دې فضیلت دی ګوره د متعی هلکه وایي قال وایي ابا عبدالله ان الله تبارک وتعالى حرم و الله سبحانه وتعالی حرام کړی زموږ په شیو باندې سکر د نشي ويعوضهم من ذلك المتعه د هغې په عوض کې ورته متعه ورکړې ده شراب خو حرام دي خو متعې کوي دې کې به ځانونه لګوي محترم ورونو دا ټول د دوی ګند دی محترم ورونو بیا لیکي وایي یو کس دی وایي صالح بن عاقب وایي هغې د امام باقر نه پوښتنه وشوه د متعې څومره اجر دی وایي د انسان په بدن کې چې څومره ویښته دي به دومره اجر به دوی ته میلاویږي محترم ورونو هماغه کتاب دی وسایل لشیعه همداسې لیکي کتاب د ضیاء العابدین صفحه د 195 متع کرتے وقت جو کلمہ اپنے محبوب متمسک کر رہے اور ہر مرتبہ جب ہاتھ لگائے تو اس ہر کلمے اور دسبہ اندازی کی عوض ایک نیکی لکھی جاتی ہے مطلب ته چې کله متعه کې په دې ښځه لاسونه وخي د دې هر یو لاس په لګولو باندې به تا ته نیکي میلاویږي ګناهونه ورته بخیږي محترم ورونو بيلكي ومن تمتع مرة درجة كدرجة الحسن وتمتع مرتين ويكيوزري متعو كذا حسن درجة بي كدوزري ديوكا دو حسين لأنه ومن تمتع ثالثا ويدريز اللي كديوكا درجة علي لأنه ومن تمتع 4 مرات درجة كدرجة تي تشاجي سلور اللي متعو كان أعوذ بالله من ذلك وإذا سيدي لك النبي عليه السلام بشهادة بيلكي إمام صادق وإمام من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه 70 ملكا يستغفرون إلى يوم القيامة برهان المتعة د ابو قاسم کتاب دغه کې لیکي وایي چې تا کله متعه دې وکړه بیا غسل کې او کومه قطره د اوبو چې تا نه بهیږي دې نه به الله یو فرشته پیدا کوي هغه به تا ته بیا بخښنه کوي محترم دا د متعې فضیلتونه محترم ورونو او دا د متعې هغه فضایل چې دوی بیانوي محترم په خپلو کتابونو کې دومره خرافات چې دوی په دین کې محترم ورونو دا څوک بیانولی نشي د څه دپاره دا جوړ کړي محترمو د ښځو دپاره چې لکه د ښځو ته دا شي نه بیانو هغې به متعې کوي بس زمونږ به په حالات جوړي بیا لیکي وایي فمن خرج من الدنيا ولم يتمتع جاء يوم القيامة هو اجدع وایي څوک چې په دنیا کې متعه ونه کړي دنیا نه لاړه نو داسې به دا پوزه به یې کټ شوي یعنې دنیا نه چې ځې نو متعه کوه که نه پوزه د قیامت کې کټ کېږي ګوره متعې کوه متعې ته کار وایي قلاره لګېږه نو دا دوی دین دی محترم خرافات دي د ذایقې د بدلولو لپاره مالک وایي ته څه کوه کله کله دا کوه مطلب دوبور ته راتلل کوه کله نورو ځایو ته راتلل کوه دا ټول دین دی خرافات دی موږ مخکې وضاحت وکړو چې دوی په دین کې هر څه غلاظت جاهل دی نو دا د متعې لنډ جواب و چې موږ دې مفتي ته وکړو چې هلکه ته که چېرته د متعې قایل یې ستاسو د روافظ راهبان دا دې مخې ته راشي خپلې هغه لوریانې دې راولي او خلکو ته دې وایي چې لکه راځئ متعې ته ورته حاضر شي نو بیا به موږ وایو چې دا واقعا په خپله خبره کې رښتینې دي